تاسو وګورئ چې دلته د مختلفه ترهګرو ډلو په نامه باندې دلته تنظیمونه جوړ کړي دي. بیا ریاست راځي، د ریاست سکیورټي فورسز راځي، هغه ځایي خلکو ته وایي چې موږ تاسو ته تحفظ درکوو. د هغه تحفظ په بهانه باندې په اربونو روپۍ له کاله د دوی څه د بتې په نامه د تحفظ په نامه ځینې اخلي. اوس یو ټیکس دی هغه خو وفاقي ټیکس دی، هغه وفاق ته جمع کیږي. یو صوبایي ټیکسز دی هغه دلته صوبې ته جمع کیږي. دا د هغه څه علاوه دا داسې ټیکسز دي چې دا یوې ادارې ته نه د ملک خزانې ته جمع کیږي، دا ډایرکټ دلته د اف سی د بالا افسرانو جیبو ته ځي. اف سی یو فورس دی، دا د وفاق څخه خپل جلا معاش تنخواه اخلي. دلته دا صوبه جلا په اربونو روپۍ د کاله دوی ته په بجټ کې ږدي، او ورسره دلته د دې ځي ټیکهداران چې دي یا کم دغه کویلې دی یا دغه معدنیاتو مالکان چې دي دا دوی ته جلا پیسې ورکوي. نو دا چې ټولې ته ځینې راوباسې یوه روپۍ هم دغه خلکو ته نه پاته کیږي چې کوم د ځمکې اصل مالکان دي.